چې نشه د استبداد لري په سر کې چې نشه د استبداد لري په سر کې ما ته یو دی که مغل دی که افغان چې زما د کور زغي ته کاږه ګوري ویم چې ورشي د هغوی په ګلستان شروع کوم په نامه د هغه لوی څښتن نه چې بخښونکی او مهربانه دی په سټیج ناست ډېرو درنو مشرانو او په پنډال کې دا وزیرستان واړه غیرتي ولسونو سلامونه او احترامات مې قبول کړئ ډېرو ملګرو تقریرونه وکړل وخت شاټ دی خو زه به راته صرف دومره ووایم چې زه تاسو ته سلام پیش کوم تاسو ته د عقیدت ګرځونې وړاندې کوم چې تاسو اسمبلۍ ته یو داسې نر ځوان لېږلی دی چې هغه په جیل کې لکه د دغې غر په شان ولاړ دی او ستاسو لپاره اواز ملګرو موږ د دې ریاست نه بلکل دا مطالبه نه کوو چې زموږ ملګري علي وزیر یا نور زموږ زنداني ملګري دې آزاد کړي دا تاسو چې راغونډ شوي دا بلکل یو ریفرنډم دی او ریاست دې خلکو ته وګوري چې دا راوتي دي او دا ریفرنډم به انشاءالله دا ثابتوي چې موږ به په خپل سوچ په خپل فکر او په خپل عمل دا ملګري رانادو ځکه چې دا ریاست دا هغې چا نه خلک مطالبه کوي چې هغه د هغې خیرخوا وي دا ریاست د موږ خیرخوا نه دی دا ریاست د موږ قاتل دی دې موږ هر ځای کې وژلي یو دې موږ په بابله کې وژلي یو دې موږ په خړقبر کې وژلي یو موږ د دوی نه بلکل مطالبې نه کوو زه ډېرې خبرې نه کوم خو دلته موږ ټول چې راغونډ شوي یو د امن دپاره راغونډ شوي یو او دا وایم چې انشاءالله دې پېرې به داسې موقع موږ د لاسه نه ورکوو چې موږ دا خپل علاقې یا د دې علاقې امن دغې خلکو له لاس کې ورکړو تاسو په ملاتړ باندې انشاءالله ټول ولسونه ولاړ دي نن تاسو سره پېښور ولاړ دی نن تاسو سره مردان ولاړ دی نن تاسو سره صوابۍ ولاړه ده نن تاسو سره سوات ولاړ دی دا هغې ولسونو د ملاتړ اعلان دلته کوم انشاءالله چې هر قسم دلته مصیبت راځي دلته دهشتګردي راځي موږ به د خپلو سرونو نه د خپلو سرونو په مرتبه موږ دلته راځو او دا امن به قایموو انشاءالله که دا دهشتګرد او دا قدرتي قاتلان د دې ځای نه ختم نه شو نو زه خپلو مشرانو ته دا اپیل کوم چې مشره ورکړه بیا د انقلاب هغې شپې ډېرې پوکې او ورځو به په اسلام آباد باندې انشاءالله تاسو ته یو ځواناري در کوم د هغې جواب به راکوئ موږ په خپله خاوره موږ که امن غواړئ نو اواز